اخوانامه د خبریال ډاټ کام ټولو لیدونکو اوریدونکو او لوستونکو تاسو ټول ته چې راغلاست موږ تاسو موجود یاست او ورځ مو په خیر تېره کړې وي لکه څنګه چې مخکې یو بل کور ته تللي اوس هغه کې داسې کورنۍ اوس هغه یوې مور د خپلو اولادونو ساتنه کول نن بیا یو داسې کورنۍ ته راغلي اوس هغه په ډېرې خواشینۍ سره په یوه کوټه کې اوسېږي د ژمي شپې ورځې سبا کوي کاکا که تاسو د خپل ژوند کیسه موږ ته وکړئ صاحب موږ دلته راغلي یو دغه ډاکټر ته راغلي یو مالې راغلي دلته په کلي کې موږ سره تاسو دروازه چا کومک کړی دی که نه صاحب موږ سره کومک نه دی کړی څه کار کوي دا مو ټول اولادونه دي دا مو ټول اولادونه دي خپله بېکاره دلته کار کار سرمایه هم نه لرو او که کار هم نه پیدا کېږي دا میدان څومره وخت کېږي چې له غزني څخه راغلي یاست دا 2 میاشتې کېږي چې راغلي 2 میاشتې تر اوسه مو کار نه دی پیدا کړی یا که نه کار نشته نو دا د کور خرڅ دغه شیان تاسو کومه کوئ دا د کور خرڅ خو دلته موږ بعضې موږ ماته کور بنا کړو یا موږ کور بیا ماشینه ده ټول په کور باندې کور دا مو ټول هغه مشرانو کشرانو دا ټوله کشران هم ګمان مې دغه مټ مې دغه ټول کینیان ټول دوی باندې درسونه وایي که دوی واسطه نه شي نو واسطه نه چې موږ درس هم پکې کتاب ونه ته داسې نه وایې درس د علاقه لرې درس وایې دې علاقه لرې چې درس بله وایي دا د علاقه لرې چې درس ووایي خو موږ دې اوس نه د مساعده موږ ته موږ درس ته یې واچوو یا موږ تاسو موږ کتاب که د لمنو لیدونکو لکه څنګه چې کاکا وویل چې زه وس نه لرم چې خپل اولادونو باندې تعلیم وکړم او نه دومره وس لرم چې زه کار وکړم او خپل اولادونو ته شپې ډوډۍ لرم یا په کور باندې څه اخلي یا د یو بل لاس ته ګوري څه له غزني څخه راغلي او په دې یوه خونه کې دې خپل شپې ورځ سبا کوي